अस्सलामुअलैकुम امنیات محبت چینل کې تاسو هر کله دی منن تاسو لپاره د محبت یو ډیر زبردست او ډیر زر اثر کوونکی تعویض راوړلو دا تعویض زما ازموده دی دا یو څو ورځې مخکې ما چاله ورکړی او هغه د پاره داسې کار وکړلو چې اوس هغه ته پریشان دی ولې چې چا لپاره دا تعویض کړی نو هغه ورته اوس 24 غنټې د کور مخ ته ناست وي هغه یو هلک و او خپل ملګري د پاره یې کړی و نو هغه اوس ماته میسیجونه کوي په واتساپ باندې چې داسې څه د ده وله کاټ راته وښیه چې دا تعویض ختم شي ولې چې هغه ماته کور مخ ته 24 غنټې حاضر وي او کال باندې کال کوي نو ماته فیملی طرف نه لږ مسله جوړې شوې ده نو د دې وجې نه تاسو دا تعویض کاټ وښیئ چې دا تعویض اثرات ختم شي ولې چې هغه نه زه ډېر زیات تنګ شوم نو ما ویل چې دا تعویض تاسو ته هم راوړم چې د چا کارونه اوسه پورې نه دي شوي نو هغه دا تعویض وکړي او خپله فایده ترې اوچته کړي دا تعویض کل نومې دی چې کل ورته ویلی شي په د تعویض کې استعمال شوی هم کل دی نو د وجې نه دا تعویض څومره آسان هم دی او اثر یې د تعویض ډېر زیات دی اور چې چا لپاره تاسو وکړئ نو انشاءالله تاسو ته دا تعویض رزلټ هم درکوي خو که صحیح طریقې سره یې وکړئ اکثر ماته کمنټونه هم داسې راځي چې مونږه تعویضونه هم ښه کوو ویډیوګانې هم ګورو هغه د باوجود هم زمونږ تعویضونه اثر نه کوي نو تاسو په کمنټونو کې ګورئ چې زما ډېر سبسکرایبر چې کوم دي هغه خپله رای هم ورکوي او چې د چا تعویض اثر وکړي نو مهرباني کوئ هغه هم ورکې وایئ ولې چې نور خلک هغه تعویض ګوري نو هغه نه به تعویض نه به فایده اوچتئ او چې د چا تعویض اثر نه وي کړی نو تاسو خپل تعویض باندې لکه نظر واچوئ چې تاسو نه په تعویض کې څه مسله شوې ده اکثر خلک داسې ما ته کمنټونه هم راځي ورور ته کمنټ هم کړی و بلکې په واتساپ یې راسره رابطه هم کړې وه چې ما تعویض کړی دی خو ما ته هغه تعویض څه رزلټ را نه کړلو نو تاسو اول چې ویډیو ګورئ سکیپ کوئ ما یوه خبره شوله دویمه خبره چې کله تاسو ما په ویډیو کې تعویض په باره کې څنګه ویلي وي تاسو هماغه شانتې کوئ تاسو ته به تعویض already رزلټ درکوي ارمان ده چې تاسو یې په صحیح نیت باندې وکړئ په صحیح طریقې سره یې وکړئ نو تاسو ته به تعویض رزلټ لازمي درکوي او اکثر د خلکو له تعویضونه ځکه هم اثر نه کوي چې د هغو روحاني طاقت چې کم وي هغه ډېر زیات کم وي یعنې موکلات ماهو طرف ته متوجه کېږي نه نو د دې وجې نه د هغو تعویضونه هغو ته رزلټ نه ورکوي صحیح طریقې سره یې هم وکړي صفا الفاظو سره هم ولیکي خانونه هم جدا جدا ولیکي خو بیا هم هغو ته تعویض رزلټ ورنه کړي نو د هغو خلکو روحاني طاقت چې کم وي هغه ډېر زیات کم وي بلکې په نشتو کې شمار شي نو د دې وجې نه هغه ته د تعویض رزلټ نه ورکوي نو به تاسو اکثر خلک داسې باندې نه پوهېږي چې روحاني طاقت څه ته وایي که چېرې تاسو خپل روحاني طاقت زیاتول غواړئ چې زموږ روحاني طاقت زیات شي نو تاسو تقریبا نیمه ګنټه ځان ته ورکوئ او دماغ پر سکون ساتئ او په عملیاتو کې چې کم عملیات تاسو کوئ یعنې کم تعویض کوئ نو د هغه په باره کې نیمې ګنټې کې تاسو تقریبا خپل مایند کې خپل دماغو کې تاسو د هغه سوچ ولرئ چې مونږ دا تعویض کوو نو چې کله تاسو یقین پوخته شي تاسو سوچ مضبوط شي نو بیا تاسو ته تعویض رزلټ درکوي او دویمه خبره دا شوله چې کله تاسو تعویض کوئ او وظیفې هم تاسو مکملوئ خو بیا هم تاسو ته رزلټ نه درکوي تعویض نو زه تاسو ته د هغه وله روحاني طاقت چې کوم زیاتوي هغه وظیفه هم درکوم او هغه طریقه هم درته ښایم نو انشاءالله بیا چې تاسو تعویض کوئ نو تاسو ته به تعویض رزلټ درکوي نو اول به تاسو ته د تعویض ولا چې کومه روحاني طاقت چې کوم هغه به تاسو ته وښایم وظیفه نو هغه د بعد به زه بیا د تعویض ډیټیل باندې راځم ولې چې ما ته ډېر میسیجونه راځي نو دوره محنت هم وکړي نو چې سړي ته سیلا میلاو نشي نو خفګان کېږي او تعویض دپاره د موکلاتو راخوستل ډېر زیاته لازمي وي اکثر خلکو ته دا پته نه وي چې موکلات به څنګه راغواړي کله چې تاسو تعویض کوئ نو د هغه تعویض ولا موکلات خپله موجود شي په هغه ځای کې خو د چا د روحاني طاقت زیات وي هغه چې هیڅ هم نه کوي هغه ته موکل حاضر وي په کمرې کې چې کوم ځای کې هغه تعویض لیکي
اور اکثر خلک داسې هم شته چې هر څه هم وکړي خوشبویانې هم ولګوي او راوی هم وړي او هم وایي چې موکلاتو تاسو ازر شي خو بیا هم موکلات چې کوم دي د هغه تعویض ولا ازریږي نه نو دې د وجې نه ستاسو روحاني طاقت چې کوم وي دا بالکل کم وي یعنی په نشتو کې شمار واچوه نو چې تاسو روحاني طاقت نه وي نو تعویض به تاسو ته رزلټ څه درکوي د هغه تعویض موکلات تاسو ته ازر نه دی نو هغه ته به څه پته لګي چې دا تعویض کړی دی نو هغې دپاره تاسو کله چې د مخصوصان منځ وکوئ یعنی د عشاء منځ وکوئ نو بیا به تاسو په جانماز بنے کی نہیں یو تنہائی زیب و منتخب کئی اور 1101 ضلبو تاسو صرف په جانماز بنے ناسوئی اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ بلکہ تاسو اللہ 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 هم ویلے شئی نو انشاءاللہ دا وظیفہ چې تاسو تقریبا یو هفته پورې وکړئ نو تاسو روحاني طاقت به زیات شي اور موکلات چې کوم تاسو خپل موکل وي هغه به په دې یو هفته کې تاسو ته حاضر شي نو ډېر وجې نه حاضر دې ته نه وایي چې تاسو ته به مخامخ راشي تاسو سره په دعا سلام وکړي اوس به تاسو وایي چې کمنټونه به رالېږئ چې هغه به مونږ ته ځان ښیي څه به کوي نو دې د وجې نه هغه به تاسو ته ځان نه ښیي هغه به صرف ستاسو چې کوم تعویض کوئ نو د هغه موکلات چې کوم دي هغه به راغواړي او تاسو چې کوم هم تعویض کوئ نو هغه به تعویض به اثر تاسو ته درکوي ډېر علماو ته به پته هم وي او ډېر داسې خلک به هم وي چې روحاني طاقت نه به پوه وي چې روحاني طاقت څه ته وایي روحاني طاقت د موکلاتو په ذریعه سره وي نو دې د وجې نه چې کومه ما تاسو ته وظیفه وښیله نو تاسو که عملیات کوئ ستاسو عملیات الټا اثر کوي بیا هم تاسو دا وظیفه وکړئ او که بیا بالکل اثر نه کوي بیا هم تاسو دا وظیفه وکړئ او که د چا ولا تعویض هغه ته ښه رزلټ ورکوي نو هغه ته نور هم بهتره دی چې دا وظیفه وکړي ما چې کله په عملیاتو کې دنیا کې قدم کېښودلو عملیات مو زده کولو تعویضونه مو زده کولو نو زما روحانت چې کوم دا ډېر زیات کم نو بیا اوس چې ما ورته دا دعاګانې وکړلې وظیفې مې وکړلې او روحاني طاقت ولا چې څومره هغه ذریعه وي هغه ما ټولې وکړلې نو اوس چې زه تعویض کوم چا دپاره هم کوم نو هغه ته رزلټ ورکوي اوس زما روحاني طاقت چې کوم دی دا ډېر زیات دی یعنی زه چې کوم یو تعویض هم شروع کوم نو موکلات د هغه تعویض ولا ازر شي نو دې د وجې نه روحاني طاقت دپاره تاسو دغه وظیفه وکړئ چې کومه ما تاسو ته وښودله او بهتره دا ده چې تاسو 11 ځل درود شریف ووایئ درود ابراهیم 11 ځل مخکې 11 ځل وروستو ووایئ او دې منځ کې دا وظیفه وکړئ نو ستاسو روحاني به یو په ډبل باندې زیات شي نو بیا چې تاسو تعویض کوئ وظیفه کوئ ځان دپاره یې کوئ چا دپاره یې کوئ نو ستاسو تعویض به تاسو ته رزلټ درکوي اوس راځو د تعویض په طریقې باندې د تعویض کلر نه دی مقرر د تعویض چال نه دی مقرر دا تاسو څنګه هم کولی شئ خو بس دا یو چال دی چې کله تاسو دا تعویض لیکئ نو بالکل صفا سوترا به ځان کوي او ځان پورې به خوشبو ولګوئ خوشبو د موکلاتو پسندیده شی وي نو هغه سره به ستاسو موکلات چې کوم وي ستاسو روحاني طاقت چې کوم وي هغه هم زیاتېږي او چې کوم ځای کې تعویض کوئ نو کوشش کوئ چې هغه ځای کې تاسو اګربتي لګوئ یعنی خوشبو والا اګربتي چې کوم وي هغه تاسو ولګوئ نو موکلات به هغه ځای ته ډېر زیات راشي که هغه ستاسو وي او که نور موکلات وي او که د تعویضاتو موکلات وي بیا به تاسو یو تور پین راواخلئ او یو صفا کاغذ به راواخلئ چې هغه وړاندې نه وي استعمال شوی او په هغه باندې لکیرې هم نه وي بیا به تاسو ځان باندې څلور وړو صورتونه آیت الکرسي به ځان باندې چوف کوئ بلې چې کله موکلات راځي نو دا موکلات انسان ته هم ډېر زیات نقصانات ورکولی شي نو د دې وجې نه خپل حفاظت دپاره تاسو څلور وړو صورتونه او آیت الکرسي په ځان باندې چوف کوئ چې تاسو د تعویضونو والا کوم موکلات وي هغونه چې تاسو په امن کې وي نو د دې وجې نه چې کله دا تعویض تاسو لیکئ نو موکلات اکثر خلکو ته پته نه وي چې مونږ ته څه مسله راغلي ده څه موکلاتو مونږ باندې څه الټا اثر وکړو تعویض مونږ باندې څه الټا اثر وکړلو نو بیا ګورئ چې تاسو ته ما پهله ویډیو کې هم ویلي دي چې ستاسو به سر دروند وي ستاسو به وجود داسې ښکاري چې مونږ باندې چا غر ایښودلی دی ستاسو به وجود دروند وي ستاسو به خپې خوږېږي او ستاسو سترګو باندې به تیارې راځي تاسو ته به چا سره نستې مزه نه درکوي او تاسو به 24 غنټې په سوچونو کې وي په خیالاتو کې وي نو ها موکلات وي چې تاسو ته وسوسې دراچي نو دې نه بچ کېدلو لپاره تاسو څلور وړو صورتونه او آیت الکرسي په ځان باندې چوف کوئ نو د الله په حکم سره به تاسو محفوظ وئ بیا چې کله تاسو تور پین راواخیستلو یو سپین کاغذ مو راواخیستلو نو تاسو به د تنهایۍ ځای منتخب کړئ چې هغه ځای کې څوک هم نه ځي راځي
بیا به تاسو اغزي کې یو ګورا ګردرا یعنی تور پین سره په کاغذ باندې یو ګولا ګلدرا تو کوي بیا به هغه کې اول اولی کوي کل بیا به اولی کوي کل بیا د میم چې کوم دی دا به ورکې هم د شانتې غټ اولی کوي اور په منځ باندې به اولی کوي بیا د لاندې چې کوم لیکل شوی دی نو دا تاسو د شي طرف نه هم شروع کولی شئ او د ګس طرف نه هم شروع کولی شئ خو بهتره دا ده چې تاسو یې د شي طرف نه چلو کوئ نو بهتره به وي ولې چې هر یو عملیات چې کوم دی هغه خپل تصور وي چې الټا طرف نه چلو کې هغه تاسو ته رزلټ کم درکوي یو نیم تعویض داسې ورکړي سیفلی تعویض شولو کاله جادو ولا شولو چې هغه به تاسو شي اړخ نه شروع کوئ ولې چې هغه بیا تاسو ته اثرات یعنی تعویض تاسو ته رزلټ نه درکوي نو تعویض چې کوم اوس دا تعویض دی دا تعویض سیفلی تعویض دی نو دا به تاسو شي اړخ نه کوشش وکړئ چې دا تاسو چلو کوئ نو انشاءالله کله چې تاسو دا تعویض کوئ چا د پاره هم کوئ خپل تصور مضبوط ساتئ او تاسو ورکې څه میسټیک مه کوئ دا به تاسو ته رزلټ ښه پوره درکوي کله چې تاسو دا ننه ګلداري والا مکمل هر څه ولیکل یعنی کل هم ولیکل او میم هم ولیکل شول او نو هم ولیکل شول نو تاسو به د لاندې چې نو لیکل شوی دی تاسو به دا وشمارئ چې 100 ځل لیکل شوی دی ولې چې دا 7 ځل بره لیکل شوی دی 7 ځل لاندې لیکل شوی دی نو کدی ځکه تاسو مثال یو ځکه 7 ولیکئ او بل ځکه 6 ولیکئ نو بیا به تاسو ته رزلټ نه درکوي نو د دې وجه نه د شمیره کوي چې د کې تعویض کې څومره لیکل شوی دی چې د کې 7 لیکل شوی دی نو تاسو بون دواړه ځکه بره ځکه بون 7 لیکئ او لاندې بون 7 لیکئ 7 مطلب دا چې 7 ځل به لیکئ 7 به نه لیکئ به اومدا یو چې کم تعویض کې لیکل شوی دی یعنی نو بیا چې کله دا تعویض مکمل شولو نو د دې تعویض لاندې به تاسو الحب ولیکئ د خپل محبوب نوم ولیکئ که هلک وي هلک ته پاره کوي نو بین به کوي او که جنې د پاره کوي نو بین ته به کوي بیا به د هغې د مور نوم ولیکئ بیا به الحب ولیکئ بیا به تاسو خپل نوم ولیکئ که تاسو هلک یې نو بین به کوي او که جنې یې نو بین ته به کوي بیا به د خپلې مور نوم ولیکئ کله چې دا تعویض مکمل شي نومونه ولیکل شي نو تاسو به دا موم جمع کوئ یعنی د تعویض شکل به ورته ورکئ بیا به تاسو دنه تور تار تو کوئ مردا به یو داسې په ویران ځای کې خښ کوي یعنی ویران ځای کې چې هغه ځای کې څوک ځي راځي نه هغه ځای شاړ وي ولې چې اکثر موکلات اکثر جنات چې کوم وي دا په شاړو ځایونو کې ډېر زیات وي یا په قبرستان کې ډېر زیات وي خو زموږ ډېرې خویندې داسې شته دي چې هغه د کوره بهر نشي وتلی نو هغه د چت باندې یو داسې ځای منتخب کړي چې هغه باندې باران نه لګي او هغه ځای ته څوک ځي راځي زیاتتر نه یعنی یو ځای کې چالان ډېر دی او یو ځای کې چالان کم دی په چت باندې نو تاسو به دا تعویض په چت باندې کېږدئ تاسو دنه باران نه اوبو نه بچ کولو دپاره تاسو دته ټیپ هم اچولی شئ یعنی شفر کې هم اچولی شئ بیا به تاسو یو ګټه راواخلئ یعنی یو پتر چمه به راواخلئ چې هغه تقریبا 5-6 کیلو نه زیاته وي خو کمه نه وي بیا به دا تعویض لاندې کېږدئ او هغه چمه چې کومه وي ګټه هغه به د تعویض باندې کېږدئ چې وزن یې په ده باندې راشي نو انشاءالله دا تعویض به تاسو ته رزلټ په 3 ورځو کې درکوي او که تاسو موکلات تاسو تصور ستاسو یقین او ستاسو روحانیت ډیر زیات وي نو دا به تاسو ته رزلټ په 24 غنټو کې درکوي او چې تاسو محبوب تاسو سره دی او تاسو غواړئ چې د هغه په زړه کې او هغه په سوچ کې هغه په خیالاتو کې نه علاوه بل څوک نه وي نو تاسو دا تعویض هغه دپاره کولی شئ ولې چې اکثر محبوب زموږ په څنګ کې وي خو سوچ کې نور خلک لري نو دې د وجې نه د هغه په سوچ باندې قابو دپاره هم تاسو کولی شئ یا ستاسو ملګری دی تاسو غواړئ چې زموږ ملګری موږ نه علاوه بل چا سره مرګي ته نه ساتي نو تاسو دا تعویض ملګري دپاره هم کولی شئ هغه به تاسو نه علاوه بل چا په باره کې سوچ هم نشي کولی هغه دپاره به کل کائنات تاسو وي کل جهان به هغه دپاره تاسو وي تاسو چې نه وویني هغه ته به چین سکون نه ورځي لکه څنګه چې اوبونه مهی راوباسي هغه ټوپاڼې وهي نو هغه شانتې بس تاسو محبوب تاسو چې نه ویني یا د بل چا سوچ کوي یا ورته بل څوک د دوستۍ اوفر کوي نو هغه به داسې لیونی کېږي لکه څنګه مهی د اوبو نه بهر کې او ټوپاڼې وهي
نو څنګه چې مجنون د لیلا پسې لیوانی و، یوسف خان د شیربنو پسې لیوانی و، هیر د رانجه پسې لیوانی و، نو هغه شانتې به ستاسو هغه دوست یا هغه ستاسو محبوب یا هغه ستاسو فیملی کې تاسو دا تعویض چا دپاره کوئ نو هغه به همغه شانتې بېچینه بېسکونه سرګردانه وي. نو دې د وجې نه زه تاسو ته بار بار په هر یو ویډیو کې وایم چې کله تاسو ته پته ولګي چې موږ ته د تعویض ډېر زیات ضرورت دی نو تاسو بیا هغه تعویض استعمالوئ. دا تعویض ما نه غوښتل چې زه یې په یوټیوب باندې ورکړم، ولې چې د تاثیر چې کوم دی ډېر زیات دی. اکثر خلک داسې شته دي چې هغه د نورو تنګولو دپاره یا تعویض هسې چې کولو دپاره تعویضونه وکړي، نو د نورو تعویضونو خو اثرات ختم کېدن والا علاج شته دی، خو د دې تعویض د اثرات ختم کېدن والا هیڅ علاج نشته. یعنی نه داسې وظیفه شته چې تاسو دا تعویض په چا باندې وکړلو او 24 غنټې ستاسو کور مخ ته ناست وي او تاسو تر پریشانه شئ او بیا غواړئ چې دا بس موږ نه کناره اختیار کړي یا ستاسو په زړه کې بل چا دپاره محبت پیدا شي، نو تاسو غواړئ چې موږ د نه کناره اختیار کړو یا هسې چا تنګولو دپاره تاسو دا تعویض وکړئ او بیا تاسو په شیمانه وي بعد کې، نو دې د وجې نه اول د تعویض ته بالکل سوچ او سمجھ سره وکړئ چې تاسو ته ډېر زیات ضرورت وي بیا دا تعویض وکړئ او هسې د چا د تنګولو دپاره نه زما د اړخه تاسو ته اجازه شته دی او ما دا تعویض کوئ. اوس که تاسو غواړئ د تعویض والا اجازت نو اجازت ما اخیستنو دپاره ما تاسو ته اسانه طریقه ایښودلې ده چې زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ او چې د چا تعویضونه اثرات کوي او د چا تعویضونه اثرات نه هم کوي نو هغه کمنټونه لازمي کوئ، یا د کوم مقصد دپاره تعویضونه غواړي یا مزاج معلوموي یا چال معلوموي یا څه شي دپاره هم تاسو په خپل باره کې معلومول غواړئ نو تاسو کمنټونه کوئ او زما واتساپ نمبر چې کوم دی هغه په انبوکس کې ما ورکړی دی، سو په هغه باندې هم ما سره رابطه کولی شئ. بقیه به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې میلاویږم، تر هغه پورې مو په لویه لاس سپارم. الله حافظ.